په الله قسم چې بهترین انسان یې چې دا ویډیو د مخې ته راغله. قسم مې ځکه وخوړه چې رب العالمین په خپلو دومره مخلوقاتو بندګانو کې تر څو ته انتخاب کړې چې دا ویډیو وګورې. دا ویډیو تر اخره پورې وګوره. آیا غواړې چې رب العالمین دې ټول ګناهونه په 2 سجدو کې معاف کړي؟ سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د خوشحالۍ مبارک حدیث بیانومه. دا حدیث واوره، تر نور مسلمانانو پورې چې څومره رسولی شي شیر کړه. پوهیږې که تا دا ویډیو شیر کړه صدقې جاریه ده، د قیامت په ورځ به د رب العالمین په مخ کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ته به همدا خبره کې چې ای د الله خوږ پیغمبره زه ډېر ګناهګاره وم، خو ستا حدیث چې ما ته کله هم مخې ته راغلی ما تر نورو مسلمانانو پورې رسولی. انشاءالله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم به دې شفاعت کوي. نو څومره د خوشحالۍ خبر ده. په ډېرو ملګرو همدا خبره بده لګېږي چې ته ولې وایې چې ویډیو شیر کړه او یا ویډیو لنډه جوړوه. کوشش وکړه چې دغه ویډیو 2 دقیقې وخت دې نیسم، خیر ده 2 دقیقې د ژوند 2 دقیقې وخت دې نیسم، خو ستا ګټه ده پکې، زما ګټه نه ده. پوهیږې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم انسان چې په سجده کې دغه کلمه 3 ځلې وویل دا تر څو چې سر له سجدې څخه اوچت کړي الله متعال به ټول ګناهونه معاف کړي. سبحان الله. هغه مبارکه کلمه دا ده چې کله دې هم 3 ځپې سبحان ربي الاعلی وویلې هغه نه وروسته دغه کلمه ووایه یا رب اغفر لي، ای الله ما ته بخښنه وکړه، یا رب اغفر لي، ای الله ما ته بخښنه وکړه. نو څومره د خوشحالۍ حدیث ده. رښتیا ووایه چې په دغه حدیث اورېدو د زړه خوشحاله شو که نه؟ نو سلام دې پر هغه چا وي چې دا ویډیو یې مکمل کتلی وي او تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.